بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو او قدرمنو ملګرو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. نن در سره زه یو بل داسې کیس شریکوم چې یقینا چې د ژوندي قانونو عدالتونه هغه ژوندی فیصلې کوي. کله چې په یو قام کې په یو عدالت کې په یو نظام کې ظلم او بربریت سیوا شي، یقین وکړه چې نه هغه قام ترقي کوي نه هغه هیواد ترقي کوي. او په کم هیواد کې چې ظلم یي، بربریت یي او قام چپ ناسي، نو دا دغه قام لویه بدنصیبي ده. ملګرو، تاسو د سیټ ته اینې شاه محمود قریشي صاحب چې هغه پخپله وایي چې زه په سایفر کیس کې د ټولو ګواهانو څومره کار چې وشو په عدالت کې او هغه چیف جسټس واورېدو، په هغې کې جسټس اطهر من الله صاحب دی او دویم منصور علي شاه دی. دی وایي چې دې دواړو کسانو زه په سایفر کیس کې بری کړی یم او دی اوس هم دغه تاسو اینه چې د جیل په احاطه کې دی. خو زمونږ د عدالتونو فیصلې چې دي داسې دي لکه د چیف جسټس چې دی نو دا هم د ده اختیار خپل نشته دی او دغه د پولیس ورته بیا ولاړ دي او تاسو ګورئ هم چې څومره په دیکو به دی اوس دې ګاډي ته اچوي او څومره ظلم ورسره کېږي چې یو عدالت یو انسان بری کي او بیا هم پولیس هغه ته ولاړ دي او هغه پرېږدي نه او د هغه د نیو د ګرفتارۍ کوشش کوي، بلکې ګرفتاري کوي او بوځي. نو د دې مطلب دا شو چې زمونږ عدلیه چې دی هغه بالکل غلامه ده. زمونږ د عدلیې سره بالکل اختیارات نشته دی او واضحه د دې خبرې ثبوت دا دی چې پی ډي ایم کوم چې دي د پی ډي ایم څومره همکاران دي هغه د دې وطن بې لګامه بدماشان دي او د دې وطن ټول سیستم پی ډي ایم او په هغې کې په خصوصي توګه فضل الرحمن چې دی نو هغه یې رغمال کړی دی، ځکه چې هغه خو د هر څه دپاره چغې وباسي. خو دا وخت چې کوم الیکشن را روان دی دا په خصوصي توګه د پی ټي آی سره بغض دی، حسد دی. څومره چې د پی ټي آی کسان دي د هغو کاغذونه راجېټ کېږي او څومره چې د نورو پارټیانو کسان دي هغه ښه باقاعده په پروټوکول کې د پولیسو سره ځي او د هغو کاغذونه چې دي هغه داخليږي د را روان الیکشن دپاره. نو قدرمنو، د دې دپاره د ځان نو سیاست په خپل ځای باندې سیاسي نظریه، خو د دې وطن د بقا دپاره د دې زمونږ کوم بچي چې دي د دوی د را روان مستقبل دپاره چې مونږ د دې ظلم دپاره اواز نه پورته کړی، نو یقینا چې چېرته کې به دا زمونږ د غم دا شپې د دې وطن د ازادۍ لارې به هم دغه شانتې مفلوجې دا څنګه چې دي، بلکې حالات به د دې نه نور هم زیات خرابېږي. نو راځئ چې د دې خلاف اواز پورته کړو، یو موټی شو، یو قام شو، سیاست پکو، سیاسي نظریه به ساتو، خو حقې ته به حق وایو. دا وخت چې دی په پاکستان کې 100% ظلم او زیاتی روان دی او هغه د تحریک انصاف سره. پکار ده چې تحریک انصاف د هغې څومره کسان دي هغه راپرېږدی دې میدان ته، په 8 فروري باندې به دا قام فیصله وکړي چې چا له یې ووټ ورکړو او څوک یې منتخب کړل، دغه به قامي نمایندګان وي. نو هغه خو دوی ونه کوي، هغه خو ښه په زور ضابطه باندې او روان دغه د تضاد روان دی د دې قام سره د ملک سره. نو سوچ پکار دی، که موږ داسې بې سوچه او سترګې پټې کړي او د بل په اوږه باندې لاس یې ښودی د ړندو په شانتې، نو یقینا چې موږ به تندکونه خورو او تر مرګه پورې به تندکونه خورو. په الله مو سپارم. سلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو.